هی دوستانو روان یو د ایاز واده دی د خیره سره خو داسې یو ګاډي ته راختلي چې وروره د سورلۍ پکې درک نه لګي او تقریبا بیخي ناوخته دی. ساجد هم راسره دی. ساجد چې کومه په ګیټ کې ولاړ دی ګیټ کې انتظار کوي. نو حالات داسې دي چې لږ لږ ډینجر غوندې دي خو بیا هم کوشش کوو چې په ټایم باندې ورسو او د یار واده کوو. ټوټل جلکیان هم تاسو سره شریک کوم دغه چې کومه مختلف قسمه لمحات دي هغه تاسو سره شریک کوم. ساجد څنګه چل څه یار ناوخته هم نه کړ ډېر ډېر ناوخته شولې ده څه به کوو چې ورک شو نو څه به کوو ماړه چې ورک شو تا د خپل ډرس نه باندې خود کړي والله ما سره کارډم نشته حالګه جو صبح نه چنګم هینس فری کې ولې ما وسودي سره د پولیس وسودي کاکا وسودي څه شي درکم منستر خو را سره شته پولیس نه خورو هغه د الوا څنګه د الوا ها 150 ته بل وړه پسند 50 تورګه سره سره دی خو ته سره دی سره دی څنګه راشي سکوج راوړ د سری خل نه رالو کوم الوارالو دام رالو زه بس سړي خرچه وکړه ورګه خان هاي 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 پیسې نه خمه کنه که نظر کېږي صحیح ده کنه بس ماما هم خوشحاله مونږ هم خوشحاله مهرباني حال باندې زما په حال باندې برخه مو کړی قدر د پریوزم په پښتو غمونو واه وګوره مونږ څه کوکولا ولګیاو کنه چا وردا غاړه والله که پکې اوس ورلې او سیټونه ماشاءالله دومره صفا دي کنه څه سره وایي چې غسپینې کپڑے مراوړ هغه مله لس کار کړی په تورې خزه کې دا د کار وسوي ښا خاصه ډالای کړه لکه پته زواز نه ډالای کړه ارشاد سے بوئی چې سې اراده مشترک لو غمونو هاي سې اراده مشترک لو غمونو زما د نوی کال زړو غمونو او زما په حال باندې برخه مو کړی زما په حال باندې با رحم مو کړی قدر لپریو زما پښتو غمونو واه ډېر زبردست ورګه خبر لرو خدمت بلد غلی شو هاي ملګرو بس را رسیدلی یو د خیره او سحر وخت له دواله زلمی ته وګوره واده زلمی دی او ماشاءالله بس ټول شپه ګپې شپې لګولې دي دغه زما یار دی کنه ګوره ډېر ټایم یې راډه په انتهایي قدر یې راته و خیال دی کنه نو ګوره زه بس د مستقبل دپاره ورته زمونږ نیک خواهشات ورسره دي نیک خواهشات غونډې نیک خواهشات نیکې هیلې او احترامات هيا دانش صاحب څنګه چل څه پیغام لري بس بیسټ ویشز دي کنه او ساجد خو بیخي مصروفه دی ساجد چې کوم ډول چاله ټایم هم نه ورکوي نه خبرې کوي هلکه څه ورته وایې کریم صاحب ته خو ورته د خیرې پیغام ورکړه زما زه دا وایم چې یاره اوس دې زه څو ورځې ګډ وړم که نه هلکه د خوله ورته صفا کوي راصفا کوي خوله اوس نه پاکېدو ګور له مخې نه دی انځلی ښه که وزه پورې مونځ نه دی کړی زموږ هم زیاده ځان ښه پټ کړی دی یخني ډېره ده سامان راوړې تاسو داسې ګپ لګوئ اوس یخني دومره وه چې د واده زلمي سر تړلی او د مخ د وینځلو دپاره چې کومه ده بهر ته ووته اخري سلام یې وکړو بهر ته روان دی واقع د رمضان سحر انتهایی یخ دغلته فوق یعنی دوند د دې د وجې نه انتهایی سخته یخني وه د څه ضروري شاپینګ دپاره چې کومه دی مونږ بهر ووتو مونږ سره زموږ ملګری قاري راسره و د قاري خپل نوم ضیاءالدین دی خو دا په قاري مشهور دی مونږ ورته د مینې نوم قاري وایو زه او ایاز د ضیا سره په ګاډي کې بهر ووتو د څه ضروري شاپینګ دپاره د شاپینګ نه پس ډایرکټ چراډو پروګرام شروع شو واده ختم شو واده خو لا سټارټ دی ما نو ته چېرته د اخوا نه را روان یار زه کور ته تللی یم بیا رالم بس مونږ چکر ولګو لږ د دیګونو میګونو خواته وګرځېدو عالمګیرو را سره دغه حالات هم دغه کړو انتهایي زبردست پروګرام و ډېر ښکلی پروګرام و او د میلمنو دپاره داسې زبردست انتظام شوی و چې هېڅ قسمه د څه کمی غوته نه دی راغلی
ایاز نور ملګري هم دغه شان دغه استادان دغه ملګري دغه چې کومه نور کلیوال دي راتلو او په ګفټونو او دغه سره په میلاوېدو باندې ما هم اراده دا وکړه چې زه به فوټوګرافي وکړم او واقعا دا فوټوګرافي دا کریډټ چې کوم دا دی یار ته ځي یعنی ما ته ځي د خیر په دې کې زمونږ یار علمگیر هغه ماته دا ویلو چې ګوره کم ځای کې ته ریکارډینګ کوي نو ما به پکې ګوره ضرور راولې خامخا به مې راولې نو علمگیر خو زما یار دی نو چې نه راولې نو خامخا بیا به مې راولې نو هغه مې پکې دومره راوست که نه چې ټول ویلاګ اخوا چې کوم د علمگیر د تصویرانو نه ډک دی د مردان په ایریا باندې یو خاص رواج چې د هغې اندازه ماته دا وشوه چې هغه انتهایي زبردست ډسپلن یعنی چې که چیرې تا ته څوک د واده دعوت درکړي نو یارانو لکه د کلیوالو غوندې مازدیګر کې تاسو نشئ تللی د واده دعوت به په ټایم باندې اکسپټ کوئ ځکه چې موږ باندې هم ناوخته شوی خو شکر ده چې په هغه ورځ باندې ولیمه ونه ځکه چې کله 12 بجې شوې موږ روټۍ موټۍ وخوړه د هغې نه پس یو شبه هم بله وکړه بیا هم بله شبه وکړه د خیره سره ځکه چې خو زه سره یم چې موږ څو پیرې روټۍ خوړلې ده خو چې څنګه 12 بجې کېدې د 12 بجو نه پس سمدست شمیانې چې کومه دی هغه راغونډې کړې وې هغې کرسۍ چې کومه دی بالکل پیک کړې وې او د هغې چې کومه مالکانو یا د چا نه چې په رینټ باندې راوړې وې نو هغه خلکو د خپلې شمیانې دا واپس ټولولې او د 12 بجو نه سمدست پس یعنی چې څنګه ماسپښین اذان وشي د هغې نه سمدست پس په مردان کې د او دغه شان دغه نور چې کوم مضافات دي په دغه ځایونو کې د روټۍ د ورکولو سیستم چې کوم دی دا بندي حال البته د رشته دارانو لپاره دا پیکیج ضرور شته دا پیکیج ضرور شته او دا پښتونولي هم دی ته وایي چې د رشته دارانو دپاره any time د واده دروازې کولاوي او دغه شان که څوک لاروی مس شوی او لیټ ټایم راشي نو هغې له بیا په کور کې تنظیم کوي خو په کومه ځای کې چې د مجموعې د یو خاص اجتماع دپاره هغه تنظیم کوي هغه ځای کې د هغو د خوراک سیستم چې کوم هغه بندېږي دا خبره مې ځکه ضروري وګڼله چې بعضې نیم ټایم کې که چیرې تاسو له څوک مردان پېښور یا په دغه مضافاتو کې څوک د واده دعوت درکړي نو یارانو چېرته هم لیټ کوئ نه همیشه دپاره په ټایم باندې ځان ځکه چې کله په دغه ګڼه ګوڼه کې د خپل د ملګري سره میلاو شي نو هغې سره ستا د مینې او محبت جذبه دا نور هم راوچتېږي زموږ یاران کریم علمگیر او نور دوستان انتهایي په موج کې وو دغه شان ساجد را سره تللی او ساجد چې کوم دی انتهایي دغه لمحات انجوی کړو په اخره کې چې کوم منظور صاحب هم نمودار شو چې دا زموږ دپاره یو غټ سرپرایز و د ایاز سره خوا کې ولاړ د پکول ولا دا ګوره یونس دی دا یونس چې کوم دی د ایاز ورور دی دا سپیشلی د ایاز د واده دپاره د دوبۍ نه راغلی دی د دغه سره موږ مشغول شو انتهایي ګپ شپي انسان انتهایي یو داسې انټرټیننګ ماحول یې موږ ته پرووایډ کړو چې تقریبا د شپې د 1 د 2 بجو پورې موږ سره ګیم کوو نو زه به بیا غتم چې ویری مچ تھینکس ټو یو ستا ډېره مننه ستا ډېره شکریه په دغه ځای کې زموږ هوسټ په دې ټایم کې چې کومه د علمگیر صاحب و ځکه چې ایاز خو مصروف و ډیفینیټلی ایاز خو موږ په پراپر چیر باندې کېنولو چې وروره رشته دار راځي ملګري راځي کلیوال راځي چې هغې ته ګفټینګ شفټینګ وکړي نو علمگیر باقاعده طور باندې د دغه ځای کې د خوراک کوم انتظاماتو باقاعده هغې ډېر زبردست طریقې سره سمبال کړي او د سره چې کومه ټوټل د رشته دار ډېر په نره باندې ولاړو او دغه خپل د میلمنو خاطر مدارت یې کولو په پخلي باندې که یو دوه خبرې وکړو انتهایي زبردست چاول په دې کې چې کومه دی رنګینې بالکل سویټ چې کوم رایس دی هغه پکې پراته و دغه شان چې کومه د غوښو غټ چمان او خامخا موږ پښتانه خو چې د غوښې غټ چمین وکړه نو هغې ته بیا خوشحالېږو نو سره د نلیې چې کومه دی وروره زموږ استقبال کړی دی ډېر په زبردست او منظمه طریقه سره دا پروګرام ارینج شوی و زه ورته د خپل اړخه یو ځل بیا مبارکي وایم او بیا ورته مبارکي وایم د ژوند د خوشحالو دپاره ورته لاس په دعا باندې یو او علمگیر صاحب ته هم موږ لاس په دعا باندې یو چې خدای دې په علمگیر صاحب باندې زر رحم و کرم وکړي چې بیا پکې یو بل ځل ورچکر شو او دغه شان ګاڼۍ کې وګرځو نور چکرې وهو نو دا نننی ویلاګ چې کوم ما تاسو سره شریک کړو خپل خیال ساتئ خپل د چاپېریال خیال ساتئ او چینل مې هم سبسکرایب کړئ په الله مو سپارم د الله په امان